دوستانو نړۍ اوس په یو نوي جنګي سیالۍ کې ښکېل شوې ده. اوس جنګ یوازې په ځمکه نه بلکې په هوا کې هم دی. نوې ټکنالوژي د جنګونو نقشه بدله کړې ده او اوس هغه هېواد ځمکمن ګڼل کېږي چې نه یوازې برید کولی شي بلکې دښمن د بریدونو په هوا کې وران کړي. همدا وجه ده چې نن ورځ هر لوی ځواک د یو نوي شي پسې دی او هغه د هوایي دفاعي سیسټمونه. خو پوښتنه دا ده چې د نړۍ تر ټولو ځواکمن او خطرناکه هوایي دفاعي سیسټم کوم دی او دا د کوم هېواد سره دی؟ په نننۍ ویډیو کې به د همدې پوښتنې ځوابونه ولټوو. نو ویډیو تر پایه وګورئ ځکه چې دا یوازې یو دفاعي نظام نه دی بلکې د راتلونکي جنګي حکمت راز دی. دوستانو لومړی خبره وکړو د هند په اړه. د هند S-400 هوایي دفاعي سیسټم د نړۍ له پرمختللو دفاعي سیسټمونو څخه دی او دا د روسي ټکنالوژي شاهکار دی. هند په 2018 کې له روسي سره یو لوی تړون وکړ چې 15 واحدونه S-400 سیسټمونه ترلاسه کړي. د دې سیسټم ځانګړتیا دا ده چې کولی شي په یو وخت کې ډېر هدفونه ونیول شي، که هغه جنګي الوتکې وي، ګروز میزایل وي، بلیسټیک میزایل وي یا پرمختللی ډرون وي. د دې سیسټم رینج شاوخوا 400 کیلومتره دی چې دا یې وړتیا ورکوي چې خطرناک اهداف له لرې واټنه له منځه یوسي. هند دا سیسټم د چین او پاکستان سره په سرحدي سیمو ځای پر ځای کړي دي خو د هر ډول ممکنه هوایي برید یا میزایل بریدونو مخه ونیسي. په ځانګړې توګه دا سیسټم په لداخ، کشمیر او رجستان کې شتون لري چې هند ته ستراتیژیکه سرتیري ورکوي. هند باور لري چې دا سیسټم د چین د هوایي ځواک او پاکستان د دفاعي وړتیاو په وړاندې یو قوي دیوال دی. دوستانو اوس راځو هغه هېواد ته چې د لحاظه کوچنی دی خو د دفاعي ټکنالوژي په برخه کې نړۍ ته مخکې شوی دی. هو دا اسرائیل دی. که څه هم د اسرائیل سرحدونه لنډ دي او د دښمنانو سره نږدې پروت دی خو د دې دفاعي سیسټمونه دومره پرمختللي او هوښیاره دي چې لوی ځواکونه بې مثاله ورکوي. د اسرائیل مشهور ترین هوایي دفاعي سیسټم ایرن ډوم دی چې د نږدې وطن څخه ورغلي راکټونه، ماټر شیلونه او کوچني میزایلونه په هوا کې له منځه وړي. ایرن ډوم ځانګړتیا دا ده چې څو ثانیې وروسته د راکټ د پیلېدو زر پرېکړه کوي چې آیا دا راکټ د اوسېدونکو سیمو په لور روان دی که د خلکو لرې ځای ته. که راکټ د بې نفوسه ځای په لور وي سیسټم یې له نظرو غورځوي. دا نه یوازې د قیمتي میزایلو ساتنه کوي بلکې د جګړې په وخت کې اسرائیل ته برتري ورکوي. دا سیسټم خاصه توګه د غزې له لورې د سلګونو راکټونو بریدونه په ځواب کې جوړ شوی دی او څو ځلې په حقیقي میدان کې بریا ثابته کړي. اسرائیل یوازې په دې بسنه نه کوي، وروسته د ډیوډ سیلینګ په نوم یو بل پرمختللی دفاعي سیسټم جوړ کړی چې منځني او اوږدې واټنې بلیسټیک میزایلونه، ګروز میزایلونه او الوتکې په نښه کوي. د دې سیسټم رینج له ایرن ډوم څخه اوږد دی او دا هغه میزایلونه حذف ګرځوي چې ډېر خطرناک او ګړندي وي. ډیوډ سیلینګ د امریکا له ټکنالوژۍ څخه جوړ شوی دی او د نړۍ په غوره منځنۍ فاصله کې د دفاعي سیسټمونو کې شمیرل کیږي. سربیره پر دې اسرائیل د ایرو 2 او ایرو 3 په نومونو دفاعي سیسټمونه هم لري چې د هوا له لارې دښمن بلیسټیک میزایلونه په هوا کې له منځه وړي. که څوک په اسرائیل اټومي میزایل هم وغورځوي ایرو 3 په هوا کې له منځه وړي. ایرو 3 ځانګړتیا دا ده چې دومره لوړ کې دښمن ته ودرېږي چې په ځمکه هېڅ زیان ونه رسېږي. دوستانو اوس راځو چین ته. چین په دفاعي ټکنالوژۍ کې داسې پرمختګ کړی چې لوی پوځي ځواکونه هم حیران دي. یو وخت و چې چین به یوازې د روس یا نورو هېوادونو په وسیلو تکیه کوله خو اوس حالات بدل شوي دي. نن سبا چین خپله نوي او پرمختللې ټکنالوژي لري خو داسې هوایي دفاعي نظامونه یې جوړ کړي دي چې نه یوازې د نړۍ له لویو ځواکونو سره مقابله کولی شي بلکې ځینو برخو کې هم تر هغوی هم وړاندې تللي دي. راځئ لومړی د HQ-9B یادونه وکړو چې د چین تر ټولو مشهور او خطرناک هوایي دفاعي سیسټم دی. دا نظام د روسي له S-300 او S-400 څخه الغام اخیست دی خو چین پکې ډېر پرمختللي بدلون راوستی دي. د HQ-9B ځانګړتیا دا ده چې دا د 2.5 نه تر 300 کیلومتره پورې واټن حذف نیولی شي او کولی شي په یو وخت کې یو نه بلکې څو اهداف وولي. یعنې که د بېلابېلو طرفونو نه دښمن الوتکې یا میزایلونه چین ته را روان وي نو HQ-9B کولی شي هغو ته جلا لاک ورکړي او هر یو په خپل وخت هدف وګرځوي. دا یوازې دښمن وژونکی نظام نه دی بلکې یو هوښیار ماشین دی. دا د دښمن سرعت، لوړوالی او لرې ډایرکشن فوراً تشخیص کوي او پرې فیصله کوي. په HQ-9B کې شامل رډار سیسټم ډېر قوي دی چې د ډېرو لرې نه راتلونکي خطره له وړاندې درک کولی شي. بل پرمختللی چاینیز نظام HQ-2 دی چې ډېر خطرناک بلل کېږي. دا ځانګړتیا توګه د تیز رفتار میزایلو د شنډولو لپاره جوړ شوی خو دا یوازې میزایلونه نه
بلکې جګړې الوتکې، ډرونز او حتی هلیکوپټرونه هم حذف ګرځولی شي. د HQ-2 واټن تر 180 کیلومتره پورې رسیږي او ریډار یې هم ډېر پرمختللی دی چې د جګړې پیچلي شرایطو کې هم حذف نه هیروي. نن ورځ د چین دفاعي سټراټیژي یوازې د ځان ساتنه نه ده بلکې د هوښیار جنګ ته مخه کړي. یعنې دا سیستمونه نه یوازې دښمن مخنیوي کوي بلکې په داسې انداز یې برید کوي چې دښمن ته د ځان راټولولو چانس هم نه ورکوي. د همدې کبله HQ-9B او HQ-2 اوس یوازې د چین لپاره نه بلکې نورو هیوادونو ته هم صادریږي لکه پاکستان، ایران او ترکیه. ګرانو دوستانو، اوس راځو د نړۍ تر ټولو ستر ځواک امریکا ته چې نه یوازې په اقتصاد او سیاست کې مخکې دي بلکې دفاعي ټکنالوژي کې هم پر ټوله نړۍ واک لري. امریکا داسې هوایي دفاعي سیستمونه لري چې یوازې محافظان نه دي بلکې ښکاریان دي. د امریکا دفاع نظامونه دومره چټک، دومره هوښیار او دومره قوي دي چې د خطر له پیدا کېدو وړاندې له منځه وړای شي. اول راځو د ټاډ یادونه وکړو. دا نظام خاص د بلیسټیک میزایلونو د تباه کولو لپاره جوړ شوی او دا یوازې له ځمکې نه بلکې له فضا څخه هم دا کار کولی شي. یعنې حتی له خلا سره نږدې هم د دښمن توغندي ویشتلی شي. د ټاډ ځانګړتیا دا ده چې دا د هایپروسونیک میزایل هم شنډولی شي چې د غږ له چټکې 15 چنده تیز وي. دا هغه سره دی چې اکثر دفاعي نظامونه پکې ناکام شي خو ټاډ یې هم شنډوي. امریکا دا نظام یوازې د ځان لپاره نه بلکې د خپلو متحدو د ساتنې لپاره هم ځای په ځای کړي لکه جاپان، جنوبي کوریا، سعودي عرب او د اروپا په شمېر هیوادونه دي. دا معنی لري چې امریکا دفاع یوازې په هیواد پورې محدوده نه دی بلکې دا اوس په نړیوال شکل ګلوبل نټورک کې ګرځي. دا توان لري چې حتی هایپرسونیک میزایلونه هم تباه کړي. S-500 هغه میزایلونه چې د نن ورځې تر ټولو خطرناک بلل کېږي. ځمکه د هغو میزایلونو سرعت دومره زیات وي چې اکثر دفاعي نظامونه هم تر هغه مخکې ناکام شي خو هغه تخصیص کړي. خو S-500 یوازې د هایپرسونیک خطرونو لپاره نه دی بلکې دا د وړتیا لري چې سپوږمۍ او فضا وسیلې هم هدف وګرځوي. خو دا یوازې د روس لپاره یو دفاعي ډال نه دی بلکې دا یو د غوښتلي سیاسي پیغام هم دی چې روس یوازې په ځمکه نه بلکې اوس فضا او سپیس کې هم برلاسي ټینګوي. نو ګرانو دوستانو، نور هیوادونه هم د دفاعي انحصار تدابیر نیسي خو روس له هغوی ګام وړاندې دی او دښمن ته دا خبردار ورکوي که ته زموږ لور ته یوازې سترګه هم پورته کړي نو هماغه سترګې به په فضا کې دربندې شي. همدا هغه تګلاره ده چې روس یې یوه خالصه دفاعي سپر ځواک ګرځولی دی. ګرانو دوستانو، دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. امید کوم چې ستاسو به خوښه شوي وي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو در سره لایک کړئ، که په چینل نوي یاست چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او په کمنټ کې راته خپله رایه خپله مشوره ضرور راکړئ. اوس ما ته راکړئ اجازت. د لوی الله په امان.